حضور علیہ السلام چونکہ ربیع الاول دی نو دا هغې د یاد او د تذکرې په شکل کې عام خلک په دې میاشت کې کله غونډې کوي او کله یو ځای کینی علمي او دیني مجلسونه نو که د رواج په شکل کې یو داسې تهوار په شکل کې نو دا خو ښه نه دی او کاسې د حضور علیه السلام د بیان او د هغې د ژوند د واقعاتو او حالاتو معجزاتو کمالاتو او صفاتو او اخلاقو هغه بیان وشي په دې شکل کې چې خلک د حضور علیه السلام د حالاتو نه خبر شي او واقعاتو نه نو حضور علیه السلام سره به محبت زیات شي چې محبت زیات شي نو په هغې ایمان او عقیده مضبوطه شي نو چې مضبوطه شي نو چې ایمان هم مضبوط او محبت می نو نتیجه کې به اطاعت او فرمان برداری او تابعداري راځي دی به خپل ګریوان کې ګوري او دی به ځان سموي چې زما پاسېدل کېناستل زما خوړل څښل زما تلې راغلې زما مرګ او ښادي زما مون زما خلکو سره رویه او خلکو سره انداز ګاونډیانو سره او غریبانانو سره او یتیمانو سره او خپلوالانو سره مور او پلار او بچو سره او ښځه که وینو خاون سره او که خاون وي نو ښځې سره زما تعلق څنګه دی او که زه بادشاه شم زه به څنګه وخت تېرومه حضور علیه السلام بادشاهي څنګه کړې او د هغه شاګردانو نو که د هغې د حالاتو او واقعاتو نه دی سبق زده کوي عبرت دی اخلي خپل تربیت او خپل اصلاح به کوي نو د حضور علیه السلام بیان او ربیع الاول دا خو ښه شی دی دغه پکې مقصد دی که کله بیان هم کړي او باقي د حضور علیه السلام بیان او ټول شریعت راوړی دی د هغې ولادت هم چې بیانې نو په طور عبرت به بیانې او په طور تربیتو چې دا خلک سم شي او که دې سمېدو اراده نه یا هغه سوچ سره نه کوي یا د انګریزانو په شان برسي او د نورو اهل کتابو په شان برده او برسي مناوي او دا خالص نقل دی دی کې هېڅ کامیابي نشته او به عباسیات دي یا جلوسونه وباسي یا شمې بلې یا لاس کې مشعل نیولي او دغه شان ټانګې او ریړې څوک جنډې داسې وړي او څوک داسې او د اصلاح نیت یې نشته او د تربیت اراده یې نشته او هغه شان چون باندې نه راځي او هغه شکل یې نه دی خوښ چې د هغې کوم شکل او د هغې کومه رویه و هغه نه دی خوښه د هغه د دشمنانو په شان شکل د ځان له جوړ کړی دی جامه هغه شان پرده بې پردګي هغه شان کور کې او چې څومره منکرات دي په هغې د زړه نه دی خفه نو بیا خو څه فایده نه ورکوي رسمونه او بدعه بیا خو بدعاتو ته وړي هسې محبت خو ښه دی والد سره چا تپوس وکړي دا مشال بردار جلوس څنګه دی په دې بنو کې به داسې به لاس کې اور نیولو د شپې داسې روانې نه به وایي دې څه مطلب دی دا اوس خبره زده که ځان کې سوچ وکړه راوله نو هغې به ورته جوش یې خو ښه دی خو هوش ورسره پکار دی که ته سوچ وکړه چې دا کار زه کومه یا داسې خبرې یا داسې خیالات هغه وین یا داسې کردار کې چې هغه د خدای او د رسول نه خلاف دی نو چې هوش ورسره نه وي بیا خو بدعاتو ته به اوړي یا ښځه او سړي یو ځای رواني بازارونه کې مونځ داس نه کوي سر نه پټوي حیا او پردګي یې پرېښوده او بدعات یې شروع کړ یا غلطه نظریه نو دا خو ښه خبره نه الله باید د هغې نه مونږ وساتي او باقي د حضور علیه السلام خو ډېر حقونه دي یو حق یې دا چې هر مسلمان کامل مسلمان دی چې د مور پلار او د بچو نه حضور علیه السلام ورته د ټولو خلکو نه زیات ګران نه مور ورته وایي داسې ټی واچوه پینټ او خدای پیغمبر هغه ساده جامې دي دی وایي زه به دې کې نه منم او ښځه ورته وایي ټلویزیون راوړه هغه به ورته وایي چې د خدای پیغمبر او ښکلې خدای فحاشي او د زنا اسباب منع کړي دي زه به دا نه ګورم هغه به ورته وایي دغه شان ناروا کار ته لاړ شه دا کار وکړه دی به نه مني او ورته وایي د پوډرو کار کوه کیمیکل خرڅوه پلار ورته وایي بچي ته وایي څه به خورې شابه که کیمیکل خرڅوئ ورته تاسو به اورئ دې بچي ته د پلار منل نه دي پکار داسې نشم کولی مسکرات حرام دي د حرامو کاروبار د هغې آمدن هم حرام دی او چې څوک دا سکین او ګناه کوي هغې کې به زه شامل یم چې زه توپ کوم زه پرچون کوم زه دا شی جوړوم دا خو ښه نه دی
ځکه د حرامو مرسته د حرام شي ته ورتلل د هغې پارټي ډېرول دې کې ته چې څومره ګناهونه کوې ته پکې شامل یې نو د مور پلار به منلي خو په جایز خبرو کې او موافق د شریعت او که د خدای او د رسول د لارې نه خلاف وي نو بیا نه مني نو حضور علیه الصلاة والسلام د هغه محبت دا خو د ایمان حصه ده عقلي محبت به وي نظریاتي او بلکې عشقي محبت